اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، د دې نه مخکې تاسو زموږ مختلف پروګرامونه کتلي وو چې د وجود په اعضا باندې وو، لکه فرض کوه سپوزه ده، د هغې باره کې چې څونه د پښتو جملې وي هموږ لیکلي، داسې غوږ، خوله، مخه. اوس مونږ دې لرلو چې د میاشتو نومونه په پښتو کې مونږ خو عام محرم، صفر، ربیع الاول، لکه دا اسلامي میاشت دی: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج. دا اسلامي میاشتې دي، اسلامي نومونه دي. اوس دې ته په پښتو کې څه وایي؟ مونږ بعض د پښتو نومونه د میاشت ویلو، خو د پښتو نه دي، کوم چې پښتانه عام کړي دي. هغه سنسکرت دي، هغه به بیا بل پروګرام کې انشاءالله وضاحت کوو. اوس اسلامي میاشت چې دا شروع کېږي د محرم نه، لکه څنګه چې عیسوي کال چې دی نه هغه د جنورۍ نه شروع کېږي، داسې اسلامي میاشت چې ده کال چې دی نه د محرم نه شروع کېږي. لکه محرم یې لومبۍ میاشت ده. نو محرم ته په پښتو کې وایي عاشورا. عاشورا نور هم استعمالېږي، خو هغې مخصوص دغه لپاره میاشتې ته نه وایي، هغه عشرې ته وایي یا د هغې هغه اخري حصې ته وایي. خو زمونږ چې دی په پښتو کې محرم ته عاشوره وایي. که دغه شان سفر، دا د عربۍ لفظ دی، دې ته پښتو کې همدغه لفظ دی، مونږ ترې سفره جوړه کړې ده. سفر، سفره، محرم، عاشورا. سفره چې دی دا کال دویمه میاشت ده. ښه، درېیمه میاشت چې دی د کال ربیع الاول، دا د عربۍ دغه دی. دې ته مونږ په پښتو کې وایو لومبۍ خور. اوس لومبۍ خور ورته ولې ویلی کېږي، د دې به بیا مونږ بل پروګرام کې بیا وضاحت کوو، خو په دې کې صرف تاسو ته د پښتو د میاشتو نومونه ښیو. ربیع الاول ته وایي لومبۍ خور، دا د کال درېیمه میاشت ده، لومبۍ خور. عاشورا، سفره، لومبۍ خور. او داسې څلورمه میاشت چې ده نه هغه ربیع الثاني. ربیع الثاني ته وایي دویمه خور. لومبۍ خور، دویمه خور. دا چې دی جمادی الاول، دې ته وایي درېیمه خور. دا د پښتو خپل لفظونه دي کوم چې را روان دي تسلسل کې. او جمادی الثاني ته وایي څلورمه خور. دا په اسلام کې دا د څلور خویندو دا میاشتې دي، لکه عاشورا، سفره، لومبۍ خور، دویمه خور، درېیمه خور، څلورمه خور. دا جمادی الاول پورې، جمادی الثاني پورې، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثاني، جمادی الاول، جمادی الثاني. دا د شپږ میاشتې چې دي دا دې ځای پورې جمادی الثاني پورې دي. دا د څلورمه خور باندې دا جمادی الثاني برابرېږي. ښه، بیا دی رجب. رجب ته مونږ په پښتو کې وایو زبرګه. زبرګه هغه میاشت ده چې په هغې کې د زکات میاشت ورته وایي. دې ته زکات میاشت هم وایي او زبرګ هم ورته وایي. زبرګ ورته په دې وجه وایو چې د یتیمانو سره د دې ټولو سره مدد پکې کېږي، او زکات چې دی نافرض دی، الله تعالی فرض کړی دی. په دې وجه ورته زبرګه وایي چې د غریبو پکې ډېر خیر وشي. ښه، بله ده شعبان. شعبان ته وایي شوقدر. شوقدر. اوس شب قدر شپه چې ده نه هغه جدا ده، هغه په روژه کې. شب قدر شپه چې وي په روژه کې، هغه په د اخري اشاره کې د شلو ورځو نه پس د 21مې روژې نه شروع کېږي، نو هغې ته شب قدر وایي. شب شپې ته وایي، او دلته دې ته وایي د شعبان دې ته شوقدر میاشت وایي. نو په دې کې مو یوه شپه داسې راځي چې هغه دعاګانې هم قبلېږي، عبادتونه هم پکې ډېر اهمیت دی، دغه دی، هغه چا ته معلوم نه دی هغه شپه. او داسې رمضان. رمضان ته روژه وایي، روژې پکې نیولی کېږي. دا هم چې دی فرض دی، رجب هم فرض دی.
روژه دا د اسلامي میاشتو نهمه میاشت ده روژه. شعبان یې اتمه ده او رجب یې چې دی یې اوومه ده. نو داسې روژه چې شوه نو دا زموږ نهمه میاشت شوه د کال. بیا ورپسې دی شوال. شوال د وړوکي اختر میاشت ته وایي. یعنی د شوال د دغه کې اکثر وایي شوال کا چاند نظر آ گیا. نو دغه شوال چې دی دا د میاشتې نوم دی شروع شو. نو موږ وړوکی اختر خو دا دوه درې ورځې خو دا میاشت چې دی دا د وړوکي اختر ده، شروع یې د دې نه ده. نو موږ داسې وایو چې دا د وړوکي اختر میاشت ده تر اخره پورې. ها ذیقه ده، ذیقه ده دې ته وایي په پښتو کې خالي میاشت، د خالي میاشت یا خالي میاشت. یعنې دې کې څه نشته، چا نوم یې نه یې ورکړی نو بس دې ته یې خالي میاشت ویلي. او ذیلحج چې دا د لوی اختر میاشت ده. د لوی اختر خو هم دوه درې ورځې، خو د دې روغې میاشتې نوم چې دی نو هغه لوی اختر دی. او لوی اختر میاشت ورسره ویلی کېږي. نو دا زموږ د پښتو خپل نومونه دي. اوس که نور چې کوم په وینایي الفاظو کې استعمالېږي یا دلته کم مشهور دي دا د پښتو نه دي، زموږ د پښتنو خپل کړي دي. په هغې به هم یو پروګرام کوو انشاءالله. دا به د دې نه پس چې کوم پروګرام وي او په هغې لکه اړ په شکل بادرو دغه دا کمې میاشتې ته وایي. دا به بیا موږ د انګریزۍ میاشتې سره میلاوو. او ګرانو ملګرو کوم ملګري چې نوي دي نو هغوی له پکار دی چې دا چینل سبسکرایب کړي، ځکه چې پښتو ژبه زده کول دي پښتون دپاره. نو چې دا سبسکرایب کړي او بیا راټلی بټن ووهي نو زموږ چې کله پروګرام په یوټیوب ورکړو دا به ړومبی تاسو له راځي. دا به ورته اسانه وي لکه ګرځئ به ورپسې نه. او خپلې مفیدې مشورې موږ ته په کمنټ کې ولیکئ. که فرض که زموږ نه څه کمی بیشی پکې کېږي یا څه نور ضرورت وي نور پروګرامونه نو هم موږ ته په کمنټ کې لیکئ. او دا ویډیو لایک کوئ چې موږ ته پته لګي چې ستاسو خوښه شوه که خوښه نه شوه. او انشاءالله د بل پروګرام سره به بیا راځو. اوس د الله په امان.